یو سړیو د امام احمد ابن حنبل گاونډیو لور سټک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مزید چرچې خوشاله دی ورته ویل کلوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شوم نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم گاونډي هم دلته هم گاونډي اوس سکے هغه سره دنیا کې هم گاونډي هم دلته هم گاونډي دا مولا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور تلال خدای ته ولا ور وډبم وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خامن خو ما ډېر ښه ولید خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی د په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور هغه چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړي نو خدیجه رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسول ورقه خدا ویلو چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استمداد بده کوم او دیم ویلو چې دا کوم تعالی څوک راغلی دی په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام لراتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کم ځای دی ورقه حضور پاک ورته ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټه کې نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دی یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راو خو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخېږي اسکاره خرابېږي دا به نیخ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو را براو بیا نه بس کې به یې ښود او منځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي او دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مos دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شم نو راپاسم سار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکړو د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زړو ته رسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه
او بخور دی او بده په خوشې کا په باړې بلې باړې ته سوري وکا چې بل خوا زمان در بس د خدای اواز درته د الله د طرف نه شو جبه د مؤذن ده جبه د بنده ده جبه د نیاز علی ده جبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده د خدای ورته پټې خبره ته سوچ کوم دې کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده د خدای حي علی الصلاه منزل راځه شبه او حي علی الفلاح قد افلح من تزکا چې تا کوم کامیابی غواړي هغه لراځه منډه منزل راځه د خدای د نوم احترام د خدای د نوم احترام کو منځ ته ودرېږه نو مونږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دم زوی جوړ کا انجینیر دم زوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کوو شریعت نه منې کوي خو الله مې روا منځ مې روا خدای مې روا